پر همدې موضوع د بحث په تړاو سره د نړیوالو چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمي صاحب را سره دی. فاطمي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې رابشو لومړۍ پوښتنې ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند غځېدو لپاره کومې هیلې شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند اغلی کلثوم تاسو ته ستاسو قدرمند لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات او د نوي 1415 شمسي هجری شمسي کال خراغلاس ویم. هیله ده چې دا کال د افغانستان خلکو ته او زموږ تاسو کافه امت اسلامي ته د خوشبختۍ د سعادت او د هوسايي یو کال وسی. د ټول ملت کافه ملت د دې ورځې د سعادت غوښتنه لرم. ستاسو پوښتنه چې آیا د اوربند امکانات شته دی؟ زه اوربند چې په خپل سره وتړو په خپل مات کنو امید به د کوم دین را پیدا شي. امید خو په هغه وخت کې وو چې دا په اول ورځ چې د روژې میاشت کې دا شوی وو دا ساتل شوی وي چې اول ورځ د اختر کې دا ساتل شوی وي. افغانستان دا اوربند نه دی مات کړی، افغانستان ورته احترام کړی دی او دا پاکستان چې راغې په کونړ باندې برید وکړ په اول ورځ د اختر، په دویمه ورځ د اختر، په دریمه ورځ د اختر او په همدې علتو چې په نړیوال سطح د په مقابل کې ریاکشن راغی چې دا پاکستان چې دی د خپل قواعد او ضوابط ولې نه ساتي. زه به که ستاسو اجازه زه به د درې مملکتونو دغه تاسو سره وړاندې کړم. چین، عربستان سعودي او امریکا دا دغه ورکړی دی چې ممکن د پاکستان د ډیپلوماټیک لحاظ نه انزوا خواته لاړ شي لپاره د چې د خپل په نړیوالو تعهداتو او پکړونو کې په هیڅ ځکه نه په افغانستان کې نه په د خلیج په جنگ کې او نه په شرق الاوسط کې یعنی عربستان سره الته دی ودریدل نه لري. چین ویلي دی چې باوجود دي چې پاکستان موږ سره وعده وکړه چې په افغانستان به برید نه کوي او دلته به د معاهده به ساتي، دوی دغه زمونږ درخواست به ونه منه، اوربند مات ک او په افغانستان باندې حمله وکړه. د بابت نه چینایان ډیر خشمگین دي چې پاکستان زمون خبره ته اعتنا نه ده کړې، بنان ممکنه ده چې دوی خپل هغه درجه د ډیپلوماټیکو روابطو د پاکستان سره ټیټه کړي. په عین حال کې عربستان سعودي ویلي چې پاکستان دوګونی لوبه لري، هم د ایران سره روابط غواړي ساتي هم موږ سره او دا ممکنه نه ده او په د افغانستان پاکلې دغه کړي چې د روژې په میاشت کې دلته په مظلوم خلکو دغه بمبارد کړي دي او په اختر کې هم کړي دي. دا د انساني حقوقو نه وتلې خبره ده. بنان پاکستان چې دی په نړیوالو قوانینو کې یو نوې طرز عمل شروع کړی دی او هر څه تر خپل لاندې کړی دي. د ایران روحاني مشر مجتبی خامنه‌ای ویلي دي چې موږ د افغانستان د ملت ترڅنګ ولاړی د دې د حق د دفاع لپاره د پاکستان په مقابل کې چې هر نوع لازم حمایت ته ضرورت وسی موږ د ایران ملت د دوی سره ولاړیو. همدارنګه هندوستان دا دغه کړی دی چې موږ د افغانستان دفاع بالکل د ژمنه په ځان لرو او په همدې لحاظ دوی یو کومکی محموله را لګلې ده چې ویل کېږي په دې کې نظامی او بشري مرستو او دوا او د پکې شامل ده او بدایم ویلي دي چې چون په دې اختر کې او پروژه کې خلکو ته ضرر رسیدلی دی دغه کومک به دفتن دی ورکي او که افغانستان د جنگ لپاره کوم لوازم ضرورت لري هغه به هندوستان همکاري کوي. همدارنګه پوتین د افغانستان په اړه د اختر په ورځ دا ویلي چې په افغانستان باندې د پاکستان برید چې دی د قابل د قبول نه دی. د افغانستان ملت خپل د خاورې نه د دفاع حق لري او په دې دفاع د حق کې روسیه باندې د افغانستان ترڅنګ ولاړه وسی. په همدې حال کې حتی د امریکا یو بل دغه کړی دی چې رئیس د اطلاعاتو د امریکای دا خبره کړې د پاکستان په حق باندې چې هغه د اطلاعات عمومي یعنی د 1400 استخباراتي ادارو رئیس چې دا چې هغه ته دی وی نېشنل ډایریکټوري اف نېشنل انټيليجنس د دې رئیس دا تولسي ګیلبرټ ویلي دی چې پاکستان د اټومي اسلحه چې د میزایلونه دا نه تنها چې سیمه ته خطر دی بلکې نړۍ ته خطر دی او دا باید د دوی نه واخیستل شي او حذف کړل شي. یعنی البته امریکا مزدا نظر لري چې پاکستان دا اوس کله هند ته خله ورچی کله افغانستان ته خله اچي کله ایران ته خله ورچی دا مس شوی دی. د دې خپې قطع کول پکار دی او د دنه د میزایل باید واخیستل شي او دا هغه خبر ده چې ما د روژې میاشت کې تاسو کړی و چې د روژې
روژې نه پس ان شاء الله په یو میاشت کې دننه تاسو په پاکستان کې لوی تظاهرات وګورئ او هغه تظاهرات به په دې دغه چې د دې نظام د خپې د ماتولو لپاره به کافي وسی او د کې به د امریکا او نړۍ به دا تقاضا کوي چې پاکستان د خپل نظامی دغه محدود کړي نو زه د اوربن ته کوم دومره امیدوار نیم ځکه اوربن په خپل پاکستان مات کړی دی او دا جنگ چې دی دا په موږ راتپل شوی دی او رانا سنولا چې کوم خبره کړې ده چې موږ جنگ نه دی تپلې چې تان جنگ نه دی تپلې ته ولې د نړیوالو اصولو ته قواعدو ته احترام نه کوي مخکې د برید نه ولې شورای امنیت نه اجازه نه غواړي ته ولې اسناد نه وړاندې کوي بیا تاسو چې ترکیه کې قطر کې سعودي کې او په ایران کې ناسته کیږي الته ته په وځي دي چې شرایط او خبره ومني الته ته برعکس پاسيږي مجلس نه جګيږي او تختي او بیا راځي بیا برید کې دلته ما سره معاهده کې خپل زنګ وهي سعودي ته د سعودي نه دا غواړي چې افغانستان ته وای چې د روژې میاشت د اوربند وکړه افغانستان ستا خبر مني اوربند کې افغانستان ورنه کې تر راځي په ماغه ماخام د خلکو روجماتي باندې برید کې په پښنمی کې برید کې او مظلوم خلک وژني دا یو جنایت دی او دا جنگي جنایت دی او اوس نړۍ دې ته متوجي ده چې د کابل ورځ شورای امنیت کې د هندستان استازي مستر حریش دا خبر حالته اوچته کړله ویل چې نړیوال به د نوټو نیسي لپاره دی چې پاکستان د جنگي جرایم مرتکب شوی دی او دا به دې ته راکاږل شي بنان اوس دنیا ورو دې ته متوجي ده او دا د موضوع راخلي زمونږ فعالیتونه په دې کې لازمي دي چې د دولت په ساته یعنی امارت اسلامي بالخصوص وزارت خارجه بهرنیو چارو وزارت دا په دې حق نه باید ګړندی ګامونه واخلي اوچت ګامونه واخلي اسناد دا باید برابر کړي هم ملګرو ملتونو ته ولېږي هم د الله محکمې ته ولېږي هم امنیسټي انټرنیشنل یعنی اوس چې نړۍ دې ته متوجه شو چې پاکستان د افغانستان په خلاف یعنی جنایت تر سره کړی دا د امارت لپاره یو ښه فرصت دی چې له دې ګټه واخلي ترڅو دا کړکېچ پای ته ورسیږي بالکل دا موقع ده سیاست کې مواقع او حساسیتونه باید متوجي اوسي که هغه موقع نه استفاده ونه کړ دښمن ته نه ګټه واخیستله دښمن در باندې لاس برای کیږي یعنی که موږ د موقع د لاس ور کړل او پاکستان مخکې شو او جعلي اسناد ویوړل او خلکو ته بیرته قناعت ورک بیا زه ته بسل خبرې کو سوګ نه مني ځکه زموستا یو بل کمه دی چې زه ته رسمي توګه په پیژندل شوی ناسو زموستا لار الته اسانه نه ده در حال چې پاکستان هم رسمیت لري عملته په شور دغه کې په ملګرو ملتونو کې عضویت لري په د غټو کمیټو کې عضویت لري په ډیر اسانه باندې لابیګری کوي اسناد ستا په مقابل کې وړاندې کوي دا چې رانا سنولا ویل د کنه چې دا جګړه پر افغانستان باندې نه تفکیږي یعنی دا د ښکارندوی نه کوي چې لومړی ګام دلته پاکستان پورته کړی دی ګوره دا خو دا نخکاره کې چې لومړی ګام دی پورته کړی دی خو دی وی چې موږ دا جنگ تپونه بلکې دا ښکاره کې چې په موږ راغلی ځکه چې دی یعنی موږ ترهګر معرفي کوي چې دی غاړه نه په ما برید شوی دی زه د ځان دفاع کوم او یو بل ټکی چې ډیر مهم و چې ما نه مخکې دلته پاتې شو هغه دا دی چې دغه ملکونو عربي ملکونو او غربي ملکونو دا خبره کړې ده چې ممکنه ده چې پاکستان باندې فشار چې د ملکونو زیات شوی دی یعنی د عربي مملکتونو د غربي نه چې ته د مکه ولکه مخکې مې تاسو ته ټولو لګلګول دي چینو د عربستانو د دې ملکونو دی اوس دا شک اظهاري چې ممکن پاکستان اردو په خپل فالس فلاګ یعنی د دروغو یو عملیات په خپل پاکستان کې وکی او بیا نړۍ ته وایي چې دغه د تاسو ګوري چې دومره یو غټ عملیات زما په خوره کې دی وکړه زه خو ځکه جنگ ته زما او ځان نه دفاع کوم وای د دې احتمال اوس پردي او زه د ځواب دا وایم چې دی خو وایي چې دا به دی وکی زه نه دی وخت کړی دی د خدیجه الکبرى با امام بارګاه مسجد باندې چې د جمعې په ورځ باندې دی لاړل الته انتحاري وکړه په ماغه ورځ خپل د شیعه علماو دا خبره وکړه او موږ خپل په برنامه کې دا خبره وکړه چې پاکستان دا کار قصدي خپل کړی دی دنه بعد به دی په افغانستان برید کوي او تاسو وکړه چې د روجي په میاش کې موږ ورته درې قیدیان ورکړل او 2 ورځې بعد دی بیا برید وکړه او خبره هم دا وکړه چې په امام بارګاه کې افغانانو پلان گزاري کړی و نو د هغه شک ظاهر کړی دی زموږ سره ثبوت دی چې پاکستان دا کار کړی دی او کوي او دا اول ځل نه دی تاسو ته معلومه ده په 2023 کې پولیس لاین په خبر کې دا واقع چې وشوله چې البته د پولیس لاین دفتر وګرځول شو بیا ویل چې دا یو انتحاري راغلی هغه انتحاري باندې هغه تعمیر نه لویده هغه پورا یو بارود موټر باید هغه تعمیر غورځولای وي
په یو انتحاري نوم د انتحاري ک بارود په خپل کې نه ویخو تعمیر خپل وغورځو تومات په افغانستان و د کراچۍ په پولیس لاین کې مام داسې وکړل موټر بارود ویوړ هغه وغورځو بیا خبره واړوله په د ټي ټي پی په دی باندې بنان پاکستان دا کارونه په خوام کړی دي وسم کوي تهمت به وای خو ان شاء الله امید ده چې چون نړۍ په حقایق باندې اوس پیږي پاکستان خدای شرمولې دي زمونږ مجاهدین او زمونږ اتلان لګیا دي پر مخ کې دي او هیله ده چې ټول د ملت هیله ده د خلکو هیله ده چې کومه سیمه اسلامي امارت نیسی د خپل کنټرول کې ساتي د نور پاکستان ته بیرته نسپاري